سلام دې ورسیږي ټولو ته، انشاءالله ټول ښه استئ او نوی درس باندې شروع کوو. مخکې له دې چې نوی درس شروع کوو د تیر درس یادونه هم کوو. تاسو انشاءالله چې خپله کارخانگی اجرا کړې ده او په دې کار کړی او کاملا نوی درس ته آمادګي لرئ. ښه، مخکې درس څنګه چې موږ او تاسو وویلې پلونومونه و چې پلونوم څه ته وایي، بوینوم چې ته وایي، مونوم چې ته وایي، مثالونه په دې مورد کې کار وکړه. اوس کولی شو چې بیا هم دا موږ تاسو ته یادونه وکړو چې پلونوم هغه څو حدې ته وایي چې طاقت تام او مثبت تام عدد وي، او مونوم یو عدد ته وایي، باینوم دو حدې ته، ترینوم درې حدې ته وایي، او په همدې شکل څو حدې ته پولینوم وایي. البته هغه طاقت چې په ټولو حدو کې لوړ طاقت ولري هغه ته په نام د درجه د پولینوم ویل کېږي. درجه د پولینوم. البته موږ اوس نوی درس راځو چې موضوع د درس موږ مکمل او ناقص پولینومونه دي، منظم او ناقص پولینومونه، او بل یو پولینوم کولی سعودي او نزولي سره ترتیب کو. ښه، مکمل پولینوم هغه پولینوم ته ویل کېږي چې په هغه پولینوم کې ټول هغه طاقتونه د مجهول موجود وي، هغه ته مکمل پولینوم وي. لکه موږ کوی 3x په توان د 7 جمع 4x په توان د 6 منفي 2x په توان د 5 جمع 4x په توان د 4 جمع 3x په توان د 3 منفي 2 4x مربع جمع 15x جمع 1. ټول هغه لري، ټول طاقتونه لري. دې ته مکمل پولینوم وایي. مکمل پولینوم ویل کېږي. ځکه مکمل طاقتونه لري. داسې دې ته ناقص پولینوم ویل کېږي چې بعضې طاقتونه پکې نه وي، لکه 3x په توان د 7 جمع 4x په توان د 4 جمع 15x مثبت منفي 1. په دې پولینوم کې د هغه x نشته چې طاقت 5 وي، هغه x نشته چې طاقت فرضاً 6 وي، هغه طاقت نشته چې طاقت 3 وي، 2 وي. په دې لحاظ دې ته ناقص پولینوم ویل کېږي چې بعضې طاقتونه د مجهول موجود نه دي. او دې ته مکمل پولینوم ویل کېږي چې بعضې اوقات موږ ناقصه پولینوم کولی شو چې مکمل پولینوم ترېنه جوړ کړو. لکه چې فرضاً یا کولی شو دا 15 کړو جمع 2x منفي 1. دا ناقصه پولینوم ده. کولی شو دا مکمله کړو 15x په توان د 3 جمع 0x په توان د 2 جمع 2x منفي 1. د و اړخ کې خو x په توان د 0 موجود ده، x په توان د 1، x په توان د 2، x په توان د 3. پس دا یو ناقصه پولینوم ده، دا مکمل پولینوم څه، ځکه موږ طاقت د x هم موږ چې 2 دلته موجود نه و، دلته هم 2 پیدا کړه، 0 ضریب کړه، ځکه 0 ضرب د هر عدد 0 کېږي. دا عین شی ده. و دې ته وایي چې مکمل پولینوم نه ده، ناقص پولینوم ده، دغه مکمل پولینوم ده. یعنی څه معنا چې ټول طاقتونه هغه پولینوم کې موجود وي هغه ته مکمل پولینوم وایي، او که بعضې طاقتونه موجود نه وي، بعضې موجود وي، هغه ته ناقص. څه دا کولی شو چې موږ مکمل کړو. ښه، بل تعریف دا ده چې وایي چې هغه ده پولینوم په شکل د سعودي و نزولي کولی شو چې موږ ترتیب کړو. لکه څنګه چې موږ ویلو 3x په توان د 4 منفي 6x په توان د 3 جمع 2x مربع منفي 1.
x جمع یو. دا پلونوم ته نزولي پلونوم ویل کېږي، ځکه طاقتونه قسم ترتیب سوي چې له غټ طاقت نه واړه طاقت ته ځي، 4 3 2 1 x په توان د 0 دې ته نزولي. که چیرې دا پلونوم دا په شکل د سعودي ترتیب سوی، که فرضاً همدغه پلونوم په دې شکل شي 3x په توان د 4 جمع 2x مربع منفي x جمع 6x مکعب مثبت 1. دا پلونوم مکمل پلونوم ده، ځکه ټول طاقتونه سته 4 3 2 1 ټول طاقتونه سته. دا پلونوم هم مکمل پلونوم ده. ولې داسې نشته چې یو ضریب پکې موجود نه وي چې طاقت پوره نه وي که نه. نو په دې لحاظ سره موږ دلته دا کولی شو چې نزولي ترتیب کو. نزولي په دې معنی اول بال 4 وړکی طاقت 6 x په توان د 3 ده، وروسته لغه وړکی 2x مربع ده، وروسته لغه منفي x جمع 1. یعنی له غټ طاقت شروع کېږي، دې ته نزولي وایي 4 3 2 1. او که چیرې موږ دا داسې ترتیب کړو 1 منفي x جمع 2x مربع جمع 6x مکعب جمع 3x په توان د 4 دې پلونوم ته بیا چی وایي؟ سعودي وایي. یعنی طاقتونه زیاتېږي. دلته طاقت x په توان د 0 ده، x په توان د 1 x په توان د 2 x په توان د 3 x په توان د 4. یعنی په دې معنی چې دا نزولي ده، پلونوم په شکل د نزولي ترتیب سوی او دا په شکل د سعودي. ښه، موږ او تاسې که چیرې یو پلونوم موږ او تاسې ته راکړي چې پلونوم ناقصي، کولی شو هغه مکمل جوړ کړو، او که غیر منظم وي کولی شي هغه منظمه کړو. یعنی موږ دوه مفهومه دلته توضیح کړه چې یو مکمل پلونوم او ناقص پلونوم. مکمل پلونوم هغه پلونوم ته چې ټول طاقتونه موجود وي دي مجهول، او ناقص پلونوم چې بعضې طاقتونه موجود نه وي چې هغه د 0 د کېښودو په کې د ضریب د یو حد 0 ټاکو او هغه پلونوم مکملوو. او بل منظم پلونوم و غیر منظم موږ دوه رقمه دا تنظیموو په شکل د سعودي او په شکل د نزولي. په شکل د سعودي دغه طاقتونه د مجهول زیاتېږي، یو حد نه زیات، او نزولي طاقتونه سره کمیږي. موږ او تاسې پلونوم د معادل چې دا ټول تعریفات دي، نو البته تاسې باید چې دا ولولئ. تعریف دی پلونوم د معادل هغه دوه پلونومو ته ویل کېږي چې ضرایب هغه طاقتونه چې مساوي دي عین ضریبونه ولري، هغه پلونومونه معادل دي. پلونوم د معادل هغه پلونوم ته ویل کېږي چې د مساوي تا هغه مجهول چې مساوي طاقتونه ولري، ضرایب سره مساوي، هغه پلونوم معادل دي. فرضاً دلته یو مثال ده چې په کتاب کې راغلی ده، په صفحه د هغه کې 10 کې دلته یو پلونوم ویلی x مربع جمع 3x جمع 2. مثال ده x مربع جمع 2x، د کتاب سوال ده x مربع جمع 3x، وبخښئ 3x جمع 2. دا پلونوم له کوم پلونوم سره معادل وي؟ m معادل له m x منفي 1 کل مربع x منفي 1 کل مربع، او بل جمع n x منفي 1 او بل جمع p جمع p. دا پلونوم دا له دې پلونوم سره معادل وي، معادل وي. د ای پلون دا پلون سره معادل وي.
ښه چای تاسو پیدا کړئ ام پیدا کړئ ان پیدا کړئ او پی پیدا کړئ او پی پیدا کړئ. دلته باندې وشته کوم مثال که چیرې له دې سره معادل وي که چیرې x مربع جمع 3x جمع 2 له ام x منفي یو کل مربع جمع n x منفي یو جمع p سره معادل وي د m n او p قیمتونه البته هلته باندې وشته کو قیمتونه پیدا کړئ. ښه موږ څنګه چې له تعریفه پوهیږو چې دوه معادل پلونومونه هغه پلونومو ته ویل کېږي چې ضرایب سره مساوي ضرایب سره مساوي. لکه اوس موږ نوشته کولی شو چې دغه پلونوم کې موږ باید یو سلسله تغییرات راولو x منفي یو کل مربع جمع n x منفي یو جمع p. دلته موږ نوشته کولو دې ته که موږ انکشاف ورکړو موږ ټیټو سمپو کې ویلي مربع د اول حد 2 چند د دې ضرب ده 2 ضرب د x 2x ضرب د یو 2x یو مربع یو دا نوشته کولی شو جمع nx منفي n جمع p. دا نوشته کولی شو mx مربع منفي 2mx جمع m جمع nx منفي n جمع p. البته دا معادل علامت دا د سی نوشته کوو له کوم پلونوم سره معادل ده x مربع جمع 3x جمع 2. ښه که چیرې موږ ولرو دلته دغه ځای کې چون 2 دانې x دي موږ یو مشترک ګیري کوو m x مربع منفي دلته که موږ x مشترک ونیسو منفي 2m جمع n دابل کېږي جمع m منفي n جمع p مساوي x مربع جمع 3x جمع 2. دته موږ دا خو موږ چون لسم صنف ده موږ کولی شو چې یو دوه حده په ټیټو صنفو کې موږ په دې باندې پرکټس کړی چې یو دوه حده څه رقم انکشاف ورکول کېږي او یو قوس څه رقم له منځه ځي او یو قوس څه رقم ایجادېږي دا موږ مخکې صنفو کې ښه پرکټس کړی. دلته موږ مجبور یو چې دې ته م انکشاف ورکړه دا م ضرب کړه او په دغه ځای کې چون دلته دوه قسمته x دلته مجبور چې x مشترک ونیسو. اوس دا دواړه پلونونه معادل دي وخت چې معادل دي هغه ضریبونه چې مساوي طاقتونه ولري یعنی هغه مجهولات چې طاقتونه سره مساوي دي ضریبونه هم مساوي دي. دوه معادل پلونومونه هغه پلونومو ته ویل کېږي چې د مساوي طاقتونو ضرایب سره مساوي یعنی په دې معنی چې دلته x مربع دلته x مربع ضریب د څه ده یو ضریب د m هغه مجهولات چې مساوي طاقتونه ولري ضرایب مساوي هم ځکه چې معادل دي تعریف هم داسې ده پس m مساوي کېږي څو سره یو سره. ښه دلته ضریب د x څو ده منفي 2m جمع n آلته ضریب د x 3 ده نوشته کېږي دلته نوشته کېږي m منفي n جمع p مساوي له حد ثابت سره حد ثابت سره m مساوي یو منفي 2m جمع n مساوي 3 m موږ پیدا کړو څو څه د x مربع دلته م لرو مجهول عین شاید ضرایب مساوي کولی شو ونیسو m مساوي یو دلته ضریب x ده دلته ضریب ډېرو پکې دلته x ده دلته هم x په توان یو لرو x په توان ضریب 3 ده دلته ضریب دا هم له دې سره مساوي ونیو. حد ثابت حد 2 ده دغه هم حد ثابت ده دا مساوي حد ثابت له حد ثابت سره مساوي. ښه دلته اوس m مساوي یو موږ پیدا کړم د m قیمت چې دلته وضع کړو منفي 2m منفي 2 ضرب یو منفي 2 2 چې په لار سره n مساوي کېږي څو سره 5 سره.
ځکه یو دلته چې واسه منفي 2 کېږي منفي 2 چې په ولاړ شي 5 کېږي ان 5 ښه دلته موږ چې له دې ځای پیدا کوو پی پیدا کوو ام لرو څو یو ان لرو 15 جمع پی مساوي 2 دلته یو منفي 15 څو کېږي منفي 4 منفي 4 څه هلته په ولاړه مثبت 4 پی مساوي کېږي څو 6 دا د ام او ان او پی قیمتونه پیدا سو دوه معادل پلونومونه هغه پلونومو ته ویل کېږي چې هغه مجهولات چې دواړه طرفه مساوي ضرایب یې کولی شو چې مساوي ونیسو یعنی ضرایب مساوي دي یعنی دا دوه پلونومونه چې معادل وي پس ضرایب سره مساوي دي ښه نن درس فکر کوم چې وخت پوره ده او بیا به بله ورځ نور درسونه هم ولولو دلته یو تمرین ده په دې صفحه کې چې مخکینی درسونه هم بعضې سوالونه پکې راغلي تکرار راغلي دا هیله ده چې تاسې حل کړئ په 12مه صفحه کې ده نوشته د پلان د افادو کې مونوم بوینوم او تورنوم وښایست او درجه یې پیدا کړئ موږ درجه د پلونوم مو ویلې چې درجه یې څنګه پیدا کېږي مونوم کوم یو ده او تورنوم څو دا تشریح سوه په لاندې پلونومو کې مکمل ناقص پلونومونه وښایست او بیا ناقص پلونومونه د مکمل پلونومو په شکل ولیکئ دلته سته یو سوال 2 3 4 د لومړي لاندې پلونومونو درجه پیدا کړه بیا په نزولي ډول ترتیب کړئ او که چیرې دا یو سوال د معادل د پلونومو ده دا که ټول حل کړئ ډېر به ښه سي او په آینده کې به بیا په دې یو فوکس وکړو او کار به پرې وکړو هیله ده چې تاسې هم فعال کړئ ځان او موږ هم کوشش کوو چې خطر د پروسه په مخ لاړه سي او په مخ هم ښه نن هم درس خلاص نو هیله ده چې ډېر زیات به کوشش کوئ او د خپل درسونه به لولئ